السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو پر روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن، یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په دغه ویډیو کې تاسو ته د موبایل یو ډېر ښایسته او خوندور کوډ درښیم چې تر دې مهاله به تاسو هېڅکله هم نه وي لیدلی. نو ملګرو، زه ویډیو شروع کوم. مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم له تاسو څخه په ډېر درنه هیله کوم چې که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، او که څوک زموږ دغه ویډیو په پیج باندې ګوري هیله ده زموږ پیج هم لایک کړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ملګرو، تاسو باید چې خپل فون ته باید دلته یو کوډ ډایل کړئ. ملګرو، دغه کوډ چې تاسو ته ښایم ملګرو دا ډېر زبردست او خوندور کوډ دی. کوډ داسې دی ملګرو چې دلته به تاسو ډېر کې سټار 002 سټار 0 او هش. ملګرو، کله تاسو دغه ډایل کړل په خپل موبایل کې، اوس ملګرو ګورئ دا کوډ زموږ موبایل کې څه وکړل. ملګرو، اوس چې هر څوک تاسو ته ټلیفون کوي نو د هغه نشي کولی تاسو ته ټلیفون وکړي، یعنې ستاسو شماره به هغه ته غلطه ښکاري. وایي کله چې هغه تاسو زنګ کوي دی ته وایي چې تاسو چې کومه سپېره ډایل کړې هغه اوس لپاره غلطه ده، یعنې هېڅوک به تاسو ته ټلیفون نشي کولی. حال به تاسو کولی شئ چې هر څه ټلیفون وکړئ، نو نشي به کولی تاسو ته څوک ټلیفون وکړي، یا ستاسو شماره به بنده ورته ښکاري او یا هم به ستاسو شماره ورته غلطه ښایي. نو ملګرو، که چېرې تاسو په خپل موبایل کې کوم ضروري کار لرئ او غواړئ چې تاسو ته څوک ټلیفون در ونه کړي، تاسو هغه کار وکړئ، یا مثلا انټرنېټ استعمالوئ ډېر وخت نو تاسو نه غواړئ چې څوک زنګ درته راوکړي نو تاسو دغه کوډ ډایل کوئ. نو تاسو کولی شئ چې هر څه ټلیفون وکړئ، خو بل څوک پته نشي کولی چې تاسو ته ټلیفون در وکړي. نو ملګرو، که اوس تاسو غواړئ دغه کوډ غیر ډایل کړئ، غیر فعال کړئ، نو تاسو به خپل موبایل کې ډایل کړئ دا ځل ډبل هش 0002 او بیا په وروستۍ کې هش. کله چې تاسو دغه ډایل کړل له خپل لومړي سیم څخه به اوکې کړئ نو دا ګورئ ملګرو دا کوډ بېرته غیر فعال شو زموږ په موبایل کې. نو ملګرو، دغه وه ډېره خوندوره طریقه دا ډېر مهم کوډ تاسو ته ما درښود په دې ویډیو کې. نو کوم چېرې دا ویډیو خوښ شي ویډیو ضرور لایک کړئ او خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.